د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې ورزش ریاست له لوري جلال آباد ښار کې ورزشي نندارتون جوړ شوی و. د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې ورزش ریاست ویان شاهد الله فضلزی وایي له دغه ورزشي نندارتون چې د بیلابیلو فدراسیونونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه، موخه یې ورزش ته وده او د ورزشکارانو ترمنځ یووالی دی. د ننګرهار ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ټول ورزشکارانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی هغه ستونزې او مشکلات چې د هغې ته به د حل لاره پیدا کوي، او الحمدلله موږ هغه کوم ستونزې چې موجودې وي هغې ته مو ډېره د حل لاره پیدا کړې ده چې عملاً تاسو ګورئ په بېلابېلو ولسوالیو کې د ښار په شمول ورزشي سیالۍ ترسره کېږي چې دا په تېر کې نه دي ترسره شوي، او اوس عملاً په بېلابېلو ولسوالیو کې زموږ ورزشي سیالۍ جریان لري، او زموږ موخه هدف همدا وي چې له ښار څخه ولسوالیو ته ورزشي سیالۍ وغځوو، تر څو هلته هم بېلابېل ورزشکاران موږ پیدا کړو او د هماغې ځای څخه ملي سیالیو او نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړي او ولوبېږي. ورزشکاران ریحان الله مبارز او میوند صافی دغه نندارتون خورا مهم بولي. وایي لومړی ځل دی چې د سلګونه ورزشکارانو ترمنځ نمایشات ترسره کیږي. ورزش خو هر انسان لپاره مهم ده، باید ورځ کې یو ساعت هر نفر یو ساعت ورزش وکړي. په دې چې ورزش د وینې غوړ نه سل تکلیفونو نه ساتي ژغوري. هر سړی باید که ځواني که زوړي که زنانۍ که هر څوک چې ورزش باید وکړي. یو ساعت که پیاده روي کوي که بوکس کوي که فوټبال کوي که هره لوبه کې باید یو ساعت ادمني ورزش وکړي. موږ په دې موخه چې لومړي ځل لپاره یو نمایشګاه د ورزشي جوړ شوی ده په ننګرهار کې، او کال کې به انشاءالله څو ځلې جوړو، خو دا ځل اول ځل او ځکه د وزیروال صاحب ابتکار د ټولو استادانو او د تاسو ابتکار باندې دغه برنامه لار ته واچول چې ځکه نن هم پکې برخه واخیسته. په ټوله کې ورزش د انسان روغتیا او ذهني سکون لپاره ارزښتناک فعالیت بلل کیږي.